چې لور کم سړی نه خوښوي مور او پلار به یې نه ورکوي. تاسو ته هم دا وایم چې کورونو کې د خپلو لوڼو او د خپلو نوسو په سر وروری مه کوئ. دا زما ورور دی او ته چې دا زما وراره نه کوي بیا به زموږ خپلولي خرابه شي. ته رور له ځان ورکه، رور له ځان ورکه، ټوله ورځ ورته غواګانې وینځه. ستا رور دی که نه، ستا د لور رور نه دی. په لور باندې وروری مه جوړوه. د لور دی چې کم سړی خوښ نه دی مه یې وله ورکوه. د خور دی چې کم سړی خوښ نه دی مه یې وله ورکوه. ستا په اختیار کې چې د چا نکاح دی، لکه څنګه چې نارینه سړی با اختیاره دی چې کومه ښځه یې خوښه ده کوي، چې کومه یې نه ده خوښه هغه نه کوي. دقسې ښځه اختیار لري چې کوم هلک یې خوښ دی هغه به کوي، چې کوم هلک یې نه دی خوښ هغه به نه کوي. انکار وکړه ترې نه، مه کوه بدرنګ خاوند. چې کم دې خوښ وي هغه وکړه. نو چې کله دې خوښ خاوند وکړه بیا نورې دنیا ته ستارې مه ښایه، بیا نورې دنیا ته جامې مه ښایه، بیا تنګې کپړې مه کوه، دا شیان نور چاله مه ښایه. بس بیا یو مغله وساته پټ. الله تمام تر مزې نارینه سړي ته په خپلې ښځې کې ایښي دي، ښځې ته الله تمام تر مزې په خپل خاوند کې ایښي دي. ته ماله د دنیا داسې یو حرام کار وښایه چې ته یې بهر کولی شې، ته یې کور کې خپل خاوند سره نشي کوی. که ته ګپ لګول غواړې، که ته پیار کول غواړې، که ته ورسره بیلوري کوې، که ته ورسره لوډو کوې، که ته ورسره تاش کوې، اگر چې ځان له ګناه او ثواب ځان له خبره ده چې تا له څه شی خوند درکوي. په موبایل ګپ دله خوند درکوي، خاوند سره یې لګوه. ټوله ورځ هغه میلاو کوه. دا میسیجونه چې دي خاوند یې کوه، هغه به یې تاله کوي. اوزګارو زامن یې پردولی څه له کوي؟ کم یو شی دی چې الله تعالی حلالو کې نه دی پیدا کړی.